د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دی فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله زه د یمن گورنر مقرر کړم نو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را تو فرمایل چې زی نو انک تاتی قوما اهل کتاب ته چې تیرېږي یو قوم به داسې راځي چې اهل کتاب دي په تورات او انجیل وغیرہ باندې ایمان لري نو هغه ته دعوت د دې خبرې ورکړه چې ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتوای چې اقرار د لا اله الا الله کوي او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول کومه باغ ایمان راړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل چې هغه اطاعت وکړه خبره کومه نه نبی وتا تعلیم د دې خبرې ورکړه چې الله پتا سو باندې رز او شپه کې 15 منځونه دا فرض کړی نو کداغیم اقرار کو اطاعت وکړه نو بیا ورته وای چې الله تعالی پتا سو باندې صدقه او زکات دا فرض کړی دی چې تاسو د مالونو بدام زکات اغستې شو فقیرانو مسکینانو ته بدا ورکول کی دا د زکات خبره شو چې ورته وای چې الله زکات فرض کړی دی چې د مالدارانو نه بدا زکات اغستې شي فقراو مسکینانو ته بدا ورکول شي نو فإنهم اطاعوا لذلك نو کچره د دې اطاعت کو کوئی منله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واعظ او نصیحت کوي چې فإياک وکرائم اموالهم ک اغینه د زکات د اعمال اصول او الاتنا نو دا اغي اغوره مال بنا لخه دا نه چې دا اغي کم خمال له هغه ته زکات کې حاصل کې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دین ځان بچ کړ بلکې د میان روای نه بکار والے نه ډیر خراب او نه ډیر ښه دا سمال ته والا چې هغه درمیانه وي او بیا وته نبی علیہ السلام وی ګور ظلم باندې کې ظلم با وتکي دعوت المظلوم اسنه گورنر می مقرر کړو بچا باندې ظلم وکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وتقي دعوت المظلوم ځان بچکا د خیرو د مظلوم نه فانه ليس بينها وبين الله حجاب ذکر دغه مظلوم او د الله په منځ کې بیا پرده نه بیخه الله فورا دغه مظلوم د اخیری قبلې د ظلم نزان ساتل پکار دي چا سره ظلم نه پکار انسان خو پرې ده زناور سره به ظلم نه کوي زناور مرغه سره سپي سره پښو سره چې ظلم وکړه الله به داغي سزا دنیا کې هم درکړي په آخرت کې به هم درکړي انسان خو لري خبره ده چې یو انسان راولګي د بل انسان زړه ازاري دا څومره دی